ګرانو دوستانو په دې هیله امید چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت کالي به مو پرتن وي. ګرانو دوستانو یو ځل بیا ستاسو لپاره حاضر شوی یم تر څو په یو نوي ویډیو باندې درته کار وکړم. نو دا ځل غواړم د انټرنیټ معلوماتي په اړه یو ویډیو درته جوړه کړم او په انټرنیټ کې هم د واتساپ اړوند یو ویډیو. نو غواړم د واتساپ څو مهم سیټینګونه درته وښیم. لومړی دا چې څنګه کولی شو په واتساپ کې یو چاته عکس ولیږو او هغه یو ځل صرف وګوري. مثلا چاته عکس لیږو نه غواړو چې هغه یې سیو کړي ځان سره یا یې بار بار وګوري، نو په داسې طریقې ورته ولیږئ چې یو ځل یې وګوري او سیو کولی هم نشي. دوهم دا چې که تاسو ته څوک میسیج ولیږي او تاسو یې وګورئ او هغه کس ته دا پته ونه لګي چې آیا دې کس زما میسیج وکتلو. یعنی مثلا تاسو ته یو څوک میسیج ولیږي او تاسو هماغه میسیج وګورئ او مقابل کس ته کوم معلومات ونه شي چې دی زما میسیج کتلی دی او که نه دی کتلی. او بل دا چې څنګه کولی شو په واتساپ کې کوم چټ لاک کو یا بند کو، کوم چټ بند کو، یا مثلا کوم نږدې ملګری وي یا شخصي خبره مسله وي هغه خبرې موږ بند کړو چې نور څوک یې ونه ګوري. نو دې لپاره راځو واتساپ ته اول غواړم چې یو عکس ولیږم، هماغه طریقه درته وښیم. نو دې لپاره به راشئ او اوس غواړم دې کس ته یو عکس ولیږم، په داسې طریقه باید ورته ولیږم چې دغه کس زما عکس سیو هم نه کړي او یو ځل یې صرف وګوري. نو دې لپاره به دلته راشئ، عکس ځای به خلاص کړئ. مثلا زه ورته دغه یو عکس لیږم. اوس د ملګرو دغه ځای کې چې دغه یو آپشن دی دا به ووایئ، دا به فعال کړئ، دا مو چې فعال کړو بس دغه عکس به ور سینډ کړئ. ډېر یو اسانه طریقه ده. په دې طریقه به تاسو دې کس ته عکس ولیږئ، دغه کس به اوس زما میسیج وګوري او دا به سیو کولی هم نشي او یو ځل یې کتلی شي بس. خو ملګرو فکر مې وي چې دا په آیفون موبایل کې دوباره هم کتل کېږي چې هغه لپاره ځان ته سیټینګ دی. په بله ویډیو کې به زه تاسو ته همغه هم وښیم، خو دا چې ما سره آیفون نشته سمسونګ دی، نو دې لپاره به لږ ستونزمنه شي. اوس غواړم دوهم سیټینګ درته وښیم چې دا هم ډېر مهم سیټینګ دی. دغه درې ټکي چې تاسو ته ښکاري دا به ووایئ. سیټینګ ته به راشئ، سیټینګ ته چې راغلی فریویسي چې ورته وایي دغه به ووایئ. دلته ریډ ریسیپټس دغه به غیر فعال کړئ. نو اوس چې تاسو څوک میسیج کوي هماغه میسیج ګورئ، نو مقابل کس ته به تا پته نه لګي چې دې کس آیا دا میسیج کتلی دی او که نه دی کتلی. بل دا چې څنګه کولی شو د یو کس یا د یو نفر چټ موږ لاک کو چې څوک یې ونه ګوري، په دې صفحه باندې را نشي، باید هماغه پټ وي. نو دې لپاره مثلا زه اوس د دې کس میسیجونه چې دي دا زه پټوم تر څو څوک یې ونه ګوري. نو دا به سیټینګ ونیسئ او بیا به دغه درې ټکي چې دي دغه چې تاسو ته ښکاري دغه به ووایئ. دغه لاک چټ چې لیکلی لاک چټ دې باندې به کلیک وکړئ. نو دغه دی اوس فعال شو. دلته فیس لاک اخلي، پین کوډ به تاسو ورکئ. نو دا د ملګرو لاک شو، دغه اول سر کې راځي دلته لاک شو. نو اوس غواړئ چې دغه لاک هم د دې ځای نه ورک شي، دلته معلوم نشي، نو هغه هم کولی شئ چې تاسو پټ کړئ. دې لپاره به دا درې ډاټ چې دي درې ټکي دغه به ووایئ. چټ لاک سیټینګ لیکلی دغه به ووایئ. هیډ لاک چټس دغه به ووایئ. یعنې دلته سیکریټ کوډ هم ورکولی شئ. سیکریټ کوډ هم تاسو چې هر رقم ورکوئ هماغه ورکولی شئ. مثلا زه دا ورکوم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ښه دغه مې ورکو سیکریټ کوډ دغه به اوس هیډ لاک چټس دغه به ووایئ.
او یوز مای سیکریټ دغه یو موږ چې حساب ورکړی 1 2 3 4 5 6 دغه به ورکړي بس فعال شو. نو دا اوس دلته هم نه ښکاري بس بېغامه میسیجونه کوئ هېڅ مشکل به تاسو ته نه وي. نو له دې ویډیو سره ماته اجازه راکئ انشاءالله ډېر ژر به تاسو ته په یو نوي ویډیو باندې کار وکړم. ما سره خپل نظرونه شریک کړئ او کمنټونه راته وکړئ، همدې ویډیوګانو ته لایک ورکړئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، که چېرته تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ ما در سره فالو کړئ تر څو زما د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر اوسئ او زموږ یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د څه شي په اړه درته جوړه کړم. نو ډېره زیاته مننه، کور مو ودان، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ.